السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست او د صحت خیالي به مو په تن وي. دا چې بعد له ډېرې مودې بیا تاسو ته نوي معلومات وړاندې کوم. راځم نن یوه ویډیو د دې براکه جوړوم چې څنګه کولی شو دا چې یو څوک په پبجي ګیم کې لوبه کوي د هغه تلیفون هینګ کېږي یا د ګیم نه خارجېږي یا یې ګیم بند کېږي، څنګه کولی شو هغه مشکل حل کړو. نو راځم دې ته چې موږ د مشکل څنګه حل کولی شو. د دې لپاره به لومړی ملګرو تاسو راشئ خپل موبایل ته. دلته به موبایل کې سیټینګ ته راشئ. سیټینګ کې به دلته لاندې راشئ اپس ته. اپس په دې اپ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو پبجي ګیم پیدا کړئ. دا پبجي ګیم دی، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. دغه نه وروسته به دلته لاندې راشئ. دلته به تاسو سټوریج پیدا کړئ. دغه سټوریج دی، سټوریج به پیدا کړئ. په دې سټوریج باندې به کلیک وکړئ. دلته دوه اپشن درکوي، یو کلیر ډیټا دی، بل کلیر کیش دی. او تاسو به دلته په دې کلیر کیش باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ دنه به راوځئ، بیا را به شئ. دلته یو اپلیکیشن دی، دویم کار په اپلیکیشن کې دی، GPX Tools for PUBG. دویم به د اپلیکیشن پیدا کړئ. په پلی سټور کې په اسانۍ سره پیدا کېږي. تاسو به پلی سټور خلاص کړئ. دلته به GPX Tools for PUBG په دې باندې به کلیک وکړئ. یا مثلا ملګرو زه ورته لیکم GFX Tools for PUBG په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به لاندې راشئ. دغه ټول دی ملګرو. تاسو به په دې ټول باندې کلیک وکړئ. دغه ټول به GPX ټول به را ډاونلوډ کړئ. هغې نه وروسته په دې کې به په دې طریقه سیټینګ وکړئ. دلته تاسو راشئ. کله چې تاسو دغه را ډاونلوډ کوئ GPX Tools for PUBG، دلته لاندې عکسونه هم دي، دغه ځای هم کتلی شئ. مثلا کله چې تاسو ډاونلوډ کوئ دلته لاندې عکسونه درته ښایي. دا عکسونه به سکرین شاټ کړئ، داسې سکرین شاټ به ترې وباسئ. نو په دې ډول ریزولوشن 288x432، ګرافیکس موډ ډیفالټ او دلته نور عکسونه دي. د یو څه سیټینګونه دي، دغه به پکې وکړئ. نو بیا به ستاسو پبجي ګیم کې کوم مشکل نه پیدا کېږي، بند به نه کېږي. بعضې وخت چې یو څوک پبجي ته داخل شي هغه ځای کې سلاوې اخلي یا نور شیان اخلي، کوم ډول سلاو اخلي هغه نه اخیستل کېږي، یا نور هیلمټ دا شیان اخلي. نو دا چې کله تاسو داسې سیټینګ برابر کړئ په دې پروګرام کې، نو بیا به تاسو ته کوم مشکل نه پیدا کېږي. GPX ټول ته چې راشئ دلته به د هغې مطابق د هغه عکسونو مطابق به تاسو سیټینګ برابر کړئ. دا ساحه وګورئ، دلته به لاندې راځئ، ټول سیټینګ برابرولی شئ. دلته پورته خوا کې چې ستاسو موبایل کوم ډول ورژن وي، ویتنام وي، بل ډول کوریایي تلیفون وي، تایوان وي، هغه به څرګند کړئ. تاسو ورته انتخاب کړئ. ما دلته خپله ویتنام انتخاب کړی او ډېر ښه نتیجه هم ورکوي. نو دوستانو دا ویډیو چې څنګه کولی شو موږ د پبجي د بند کېدو مخه ونیسو، یا د هغې څخه مو سمه ګټه اخیستې وي.